بسم الله الرحمن الرحیم. یو څو خبرو یو څو مطالو سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم. زه نن تاسو ته د یو مثال در کوم او په هغې باندې وروسته زه تاسو سره تفصیلي خبره هم کوم. چې کله په شین بوټي کې نو دی په دې تمه چې یاره زه به کله زیړېږم او د دې خلکو په قدر کې به راځم، نو په دې انتظار کې دی شپې ورځې تېروي. نو چې کله دی زیړ شي نو دی خوشحاله شي. نو کله چې دا راوشو کېږي او منډی ته راشي نو بیا دا خپل ځان داسې ښیي لکه په دې منډی کې چې دی وي او بل څوک پکې نه وي. نو هر سړي ته ځان نیغ نیغ کوي. نو ناظرین دا ما یو مثال درکه، یو سړی چې کله نوکر نه وي، نوکر پیشه نه وي، نو دی به نوکری په انتظار باندې شپې ورځې تېروي. خو چې کله دی نوکر شي او کله دته سرکاري نوکري میلاو شي نو دی لکه د زیړ شي. نو بیا دته نه ځمکه ښکاري او نه اسمان ښکاري. نو دی وایي که دا دنیا ما را ټینګه کړې، که زه تیا خوا شوم نو دا دنیا تباه کېږي. نو په تا هم سترګې رایستلې او په بل هم سترګې رایستلې، او حتی بیا خو داسې ځای ته ورسي چې فرعون هم ترې مخ اړوي چې دی خو زما نه ورپسې یو څو ګوتې سیوا دی. دا مې درته هسې د انسان یو غروره پورې دا خبره وکړه چې خاص کر نوکر پیشه رونو ته بچو ته زما دا نصیحت دی چې مهرباني وکړئ او خپل ځان ته ځان ووایئ، ځان ته فرعون مه وایئ چې ته نوکر شې او بیا د نورو خلکو بېعزتي کې یا د نورو خلکو نه رشوتونه غواړئ یا هغه سره زیاتې کوئ، د مجبورۍ نه پیدې اوچتې. نو ستا څه خیال دی چې دا دنیا تا په ټیکه اخیستې ده، ته به مرګ له نه ورځې؟ دا یاد ساته که ته وې زما بخښنه به وي چې تا حقوق الباد خوړلي، نو دا زما د الله وعده ده چې دی به په جهنم کې څو پورې چې دو حقوق الباد نه ادا کړي. که تاسو وګورئ دفتري نظام ډېر بګړاو دی. یو هم چا سره د الله د رضا دپاره نه منډه وی، د خدای نیکبخته اول نوکري نه وه منډې به دې والي، یو بل ته به دې زاري منتونه کو او دا به دې وي چې یاره زما تنخوا شروع شي چې زه پرې د خپل مور پلار یا د خپل بچو او هغوی له د رزق انتظام وکړم. نو چې کله ته نوکر شي بیا تا ناغیر شي. نو د دې مقصد دا دی چې موږ د خپل ملک سره هم غداري کوو، خپل نوکرۍ سره هم غداري کوو او خپل عوامو سره هم غداري کوو. نو دا جنت څه غټې وریجې نه دي چې ورته کښېنه ویې خوره، دا په محنت او په ښه عمل میلاویږي. کوشش وکړئ چې موږ د دې نه ځان وساتو او دا ځان سره عهد وکړئ چې د یو غریب سړي، د ضعیف سړي او د دې خپل ملک باشنده سړي به عزت کوئ او د هغه سره منډه ووهئ. تا ته حلاله تنخوا میلاویږي نو جهنم په بیه ولیالي. که ته د دې ملک خلکو نه نه یېرېږي نو الله نه ویېرېږه. که چېرې ته الله نه منې نو بیا دا نصیحت ستا دپاره نه دی. دا نصیحت زما د خپل مسلمانانو وروڼو دپاره دی چې څوک دا کار کوي ناراضګي مه کوئ او زما په دې خبره باندې لږ غور وکئ او 24 ګنټې ځان ته آخرت مخې ته ودروئ. انشاءالله بیا به تاسو دا کار نه کوئ. نو الله دې موږ ټول د دې عذابه وساتي. نو ناظرین زه یو متل طرف ته راځم. وایي ته خو د نستوڼي مارې. نو د نستوڼي مار مطلب خو زیات تر ډېر خلک پوهېږي، خو بهرحال زه به پرې لږه روشنۍ واچوم شاید چې دا خبرې ستاسو خوښې شي. نو دا متل د یو پراډي انسان دپاره دی چې ته خو د نستوڼي مارې. نو دا پراډي ستا دوست هم کېدی شي، ستا د وطن سړی هم کېدی شي او ستا قریبي رشته دار هم کېدی شي. نو هغه په خولې باندې خوږ وي خو هغه خپله مکلټئ چې آیا زه به دته په کم ځای کې نقصان ورکوم او یا په کم ځای کې به زه د ده نه فایده اخلم. نو دې ته د نستوڼي مار وي. ټول عمر به سره په خوږه ژبه چلیږي، په هر ځای کې به تا ته د نرۍ خبرې کوي، په هر ځای کې به درته د بهادرۍ خبرې کوي، ځان به درته داسې ګڼي لکه چې دا څو ملکه ده پته کړي. خو چې موقع راشي داسې ډز درکړي چې بیا په خپل ژوند باندې پښیمانئ. نو الله دې موږ د دې نستوڼي د مار نه وساتي. نو ناظرین زه یو دویم متل ته راځم. وایي ته خو د هر دیګ سامسای. نو دا د هر دیګ سامسای چې کموي
نو دا چمچه‌ګرت ته وایي. نو دا چمچه چې څوک هم څنګه استعمالی نو په هر ځای کې استعمالی. یو انسان ته به یو سړی خوږې خوږې خبرې کوي او اسمان کې به ورته ستوري ښیي او ورته وایي چې یاره تا نه هنر بل څوک نشته. نو هغه کمعقل هر کار کې استعمالی. نو هغه هم ځان ته یو غوره کېږي چې یاره واقعي زه ډېر نر سړی یم. نو هغه بیا هر کار ته ورلاندې وځي. نو د دې چمچه‌ګرو نه ځان وساتئ او دا چمچه‌ګرت چې کوم دی دا نه د الله خوښ دی او نه د نبي. د مور او پلار خدمت کوئ، رشته دارۍ نه مه ختموئ. نو زما دا دعا ده چې الله تعالی دې زمونږ دې پښتنو ته د نیکو هدایت وکړي. خو دا کم متلونه چې ما پیش کړل نو دا مونږ ته مشرانو پرېښي دي. نو ځکه دا متل یې زه د پښتنو مشرانو پیش کومه. زه امید لرم چې په دې باندې به مونږ انشاءالله عمل کوو. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. ستاسو ډېره مننه. السلام علیکم.